سلامونه د ایټالوي ژبې زده کړې ته په پښتو کې ښه راغلاست. راځئ چې نن زده کړو ګراتسې ته څنګه ځواب ورکړو. ګراتسې د یو چا څخه د مننې لپاره کارول کیږي. لومړی ځواب پریګو، دا تر ټولو عام او طبیعي ځواب ده چې د رسمي او غیر رسمي لپاره کارول کیږي. رسمي په ادارې، دفتر، ښوونځي او دولتي ناستو کې یا د یو چا ته د احترام یا د درنښت لپاره کارول کیږي. غیر رسمي په کور، د ملګرو سره یا په بازار کې. مثلا in un bar, په یو بار کې. il cameriere garçon, ecco il suo caffè, ecco il suo caffè. دا ستاسو قهوه. ته ورته وایې ګراتسې، مننه، او هغه بیرته ځواب درکوي پریګو، مهرباني. په دې مثال کې په رسمي ډول کارول شوی. دوهم ځواب di nulla یا di niente. di nulla یا di niente دا د احسان د کموالي لپاره کارول کیږي او ښایي چې کومه ستونزه نه ده. مثال amico، ملګری، grazie per avermi tenuto il posto. grazie per avermi tenuto il posto. مننه چې ځای دې راته نیولی و. ته ورته وایې di nulla یا di niente. di nulla یا di niente. مهرباني وکړه یعنې هیله کوم. دریم ځواب figurati یا si figuri. figurati دا غیر رسمي ده چې ډیر د ملګرو ترمنځ کارول کیږي. amico، ملګری، grazie mille per avermi prestato la tua penna. grazie mille per avermi prestato la tua penna. ډیره مننه چې خپل قلم دې ما ته راکړو. prestato قرض ورکول. tu figurati usala finché ti serve. figurati usala finché ti serve. هیله کوم وی کاروه تر څو ورته ضرورت لري. si figuri دا یې رسمي ډول ده. دا هغه وخت کارول کیږي چې یو څوک نه پیژنې او یا یو چاته د احترام په خاطر. مثال passante لاروی، grazie per avermi tenuto aperto la porta. grazie per avermi tenuto aperto la porta. مننه چې دروازه دې راته خلاصه ونیوله. tu si figuri nessun problema. si figuri nessun problema. مهرباني، مشکل نسته. څلورم non c'è di che. non c'è di che دا یوه مؤدبه لار ده چې ښایي هغه څه چې تاسې کړي ناڅاپي یا ضروري ول. persona کس، grazie mille, è stato davvero molto gentile. grazie mille, è stato davvero molto gentile. ډیره مننه، واقعا ډیر مهربان یاست. tu non c'è di che, è un piacere poter aiutare. non c'è di che, è un piacere poter aiutare. مهرباني، دا د خوښۍ خبره ده چې مرسته کولی شم. پنځم e di che cosa. e di che cosa دا ډیره بې اختیاره د یو پوښتنې په شکل کارول کیږي تر څو وښیي دا احسان دومره کوچنی ده چې مننې ته اړتیا نه لري. مثال sorella، خور، grazie per avermi preparato il caffè stamattina, ne avevo proprio bisogno. grazie per avermi preparato il caffè stamattina, ne avevo proprio bisogno. مننه چې نن سهار دې قهوه راته جوړه کړې وه، واقعا ضرورت مې ورته لارو. tu ته e di che cosa, l'ho fatto anche per me, non ti preoccupare. د څه شي، ما ځان ته هم جوړه کړې وه، تشویش مه کوه. دلته د یو پوښتنې په شکل وکارول سو. شپږم grazie a te یا grazie a lei دا د احسان د بدلون لپاره کارول کیږي. dopo una uscita insieme د یو بیرون تګ نه وروسته.